د لوی او بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته. زه مرضیه غفوري د پنځم ټولګي پښتو مضمون سره چې عنوان مو هم د میلمه پالنه په 12مې درسي جلسې سره ستاسو په درنه چوپړ ته حاضر یم. هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. راځو د نن ورځې لوست پیلوو. بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو دا لوست مو ولوستو میلمه پالنې تر عنوان لاندې چې انشاءالله ستونزه نه لرئ. ما ویلي وو چې تاسو پکې صفت پیدا کړئ چې صفت دلته وګورئ. تاسو دلته ښه دلته صفت په توګه راغلی دغه ښه کلمه. راځو نو نن بحث چې دغه ښه کلمه صفت دی، صفت تعریف څه دی؟ د صفت تعریف په اړه په دې درسي ساعت کې زه تاسو ته معلومات درکوم. خو ګرانو زده کوونکو یو خبره دا چې مخکې له دې چې زه دغه لوست تاسو ته پیل کړم او درس درکړم، ستاسو څخه هیله کوم چې تاسو خپل ځان سره قلم او کتابچې هم لاس کې وي چې وکولای شئ دغه تعریف د صفت او هم دغه ډولونه وي چې کوم تاسو ته راوړي دي هغه تاسو له یاده کړئ او ولیکئ، ځکه چې په کتاب کې دغه تعریف د صفت نشته. بیا داسې نه چې وروسته د دې ویډیو لیدلو څخه وروسته تاسو ووایئ چې صفت تعریف مو هیر شو. نو ځکه وایم تاسو ته چې دغه په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ. راځو وایو صفت یو خپلواکه کلمه ده چې د یو نوم یا یو شی څرنګوالی ښیي. ګورئ، صفت یوه خپلواکه کلمه ده. خپلواکه کلمې تعریف مو څه ډول لوستی وه؟ خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. او بل موږ ویلي کلمې په دوه ډوله دي. ناخپلواکه کلمې بیا کومه کلمې وي؟ ناخپلواکه کلمې هغه کلمې وي چې هغه په خپله پوره معنا او مفهوم نه درلوده، د خپلواکو کلمو سره په یو ځای کېدو د هغه معنا تکمیله کېده. پوه شوئ؟ صفت یو خپلواکه کلمه ده. د کلمې تعریف ستاسو زده وه او کلمه پوهېدئ چې پر دوه ډوله ده، خپلواکې کلمې او ناخپلواکې کلمې. خپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري، او ناخپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري او د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، د هغه معنا تکمیله کېږي. راځئ چې تاسو همدغه څه په دغه د مثال کار کړئ تر څو چې ستاسو زده شي او ستونزه ونه لري. ځکه چې تاسو وایئ چې خپلواکه کلمه خو صحیح دي چې معنا ولري، خو څه ډول؟ خپلواکه کلمه لکه کتاب. کتاب یوه خپلواکه کلمه ده، خو دلته دا کلمه صفت په توګه راغلی نه ده او دلته زموږ هدف خپلواک او ناخپلواکې کلمې دي. د دې لپاره خپلواکې ناخپلواکې. دلته کتاب یوه خپلواکه کلمه ده، یعنی معنا لري. کله چې زه تاسو ته وایم کتاب، ستاسو ذهن ته د کتاب منظور مجسم کېږي چې زما منظور څه دی. خو که چیرې زه تاسو ته وایم چې مې دلته وګورئ، کله چې زه وایم مې، تاسو ترې مفهوم اخلئ؟ نه اخلئ. نو ناخپلواکه کلمې هغه دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري. دغه ناخپلواکې کلمې د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، د هغه معنا تکمیله کېږي. لکه کتاب مې. پوه شوئ؟ کتاب مې. دلته
ناخپلواکه کلمه د خپلواکې کلمې سره یو ځای شوه، معنی یې تکمیله شوه. کتاب یعنې دغه کوم کتاب چې دی زما دی، زما ملکیت یې ښکاره کوي. بیا یې وایم کلمې دوه ډوله دي، خپلواکې کلمې، ناخپلواکې کلمې. خپلواکې کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم لري، ناخپلواکې کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري. د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې تکمیله کېږي. لکه کتاب مې، دلته کتاب مې کله چې زه وایم تاسو ترې مفهوم واخلئ چې دغه کتاب زما دی، یعنې زما ملکیت ښکاره کوي. اوس نو راځو خپله بیا هم د خپل لوست ته چې زموږ لوست و صفت. صفت یوه خپلواکه کلمه ده چې د یو نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. لکه خوږې مڼې. خوږې مڼې دلته وګورئ. خوږې یوه کلمه ده. څه ډول کلمه؟ خپلواکه. او دلته د صفت په توګه راغلي. خوږې مڼې یعنې موږ وویلې صفت هغه خپلواکه کلمه ده چې د نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. دلته دغه مڼه شی زموږ منظور څه ده؟ مڼه ده. د مڼې څرنګوالی موږ ته څه ډول ښیي؟ چې دا مڼه خوږه ده، مزه لري، نه لري. دلته څرنګوالی ښکاره کړه چې مڼه خوږه ده. لکه دلته وګورئ په انځور کې زه تاسو ته ښکاره کوم. په دې انځور کې تاسو وینئ خواړه دي. دا میرمن وایي دا میوه خوږه ده. ګورئ وایي دا میوه خوږه ده. خوږې یعنې د خوږه کلمه دلته څه شوه؟ دغه میوې څرنګوالی ښکاره کړه. پوه شوئ؟ یا هم دلته دغه وریجې. دا میرمن وایي دا وریجې ډېرې خوندورې دي. دلته د وریجو څرنګوالی د میرمنې بیان کړ او ویې ویل چې دغه وریجې خوندورې دي. خوندورې کلمه څه شوه دلته؟ صفت په ډول راغله. صفت موږ ویلې یوه خپلواکه کلمه ده چې د یو شي څرنګوالی ښیي. دلته شی زموږ منظور څه دی؟ وریجې دي. کله چې دوی وویل چې دا وریجې خوندورې دي نو څرنګوالی د وریجو بیان کړ. انشاءالله چې تاسو د صفت په معنا او مفهوم پوه شوي یئ او ستونزه پکې نه لرئ. راځو د صفت ډولونو ته چې صفت څو ډوله دی. صفت دوه ډوله دی. یو هم ساده صفتونه دي، بل هم مرکب صفتونه دي. تاسو کولی شئ نوټ ولیکئ. د صفت ډولونه عنوان، بیا وروسته دغسې یو خط راوباسئ. ساده صفتونه او مرکب صفتونه. ساده صفتونه هغه صفت ته وایي یا ساده صفتونه هغه صفتونه دي چې یوه مفرده کلمه وي. ساده صفت هغه صفت ته وایي چې یوه مفرده کلمه وي. لکه دا زده کوونکی تکړه دی. تکړه ته وګورئ دغه کلمه مفرده ده او مفرده کلمه دلته د ساده صفت په توګه راغلی. تکړه د زده کوونکي څرنګوالی موږ ته ښکاره کړ. یعنې زده کوونکی ماشاءالله تکړه دی. دلته تکړه چې د زده کوونکي څرنګوالی موږ ته ښکاره کړ، ځکه نو وایو چې تکړه کلمه په دې جمله کې صفت دی او صفت ډول هم ساده صفت دی. راځو مرکب صفتونه. مرکب صفتونه هغه صفتونه دي یا هغه صفت دی ګرانو زده کوونکو مرکب صفت کومې چې دلته صفت ولیکئ چې هغه صفت دی چې له دوو توکونو څخه جوړ شوی وي. او که چیرې دلته مې عنوان لیکلی دی مرکب صفتونه، بیا لیکئ هغه صفتونه دي چې له دوو توکونو څخه جوړ شوي وي. لکه ناپوه هلک چاته ګران وي. ناپوه هلک چاته ګران وي؟ نه، آفرین. ناپوه هلک چاته ګران نه وي. ناپوه هلک چاته ګران نه وي. دلته وګورئ دغه د ناپوه کلمه د صفت په توګه راغلې. دا کلمه له دوو توکو څخه جوړه شوې ده، ځکه خو نو وایو چې دا مرکب صفت دی. ګورئ نا او پوه. ناپوه. ناپوه دلته څه شو؟ د مرکب صفت په توګه راغلی او د هلک د شخصیت څرنګوالی موږ ته ښکاره کړ چې دا ناپوه دی. ځکه نو دلته موږ مرکب صفت وایو. ګرانو زده کوونکو راځو د
کتاب فعالیتونو ته دلته په کتاب کې ځینې فعالیتونه دي کولی شئ دا خپله کار وکړئ. دلته صفت کلمه ما تاسو ته کار وکړه دا فعالیت ترسره شو خلاص شو او په دې ته یې ویلي دي په دغه متن کې به تاسو کولی شئ چې فعل او ضمیر کلمې وښیئ لکه دلته متن تاسو کولی شئ دغه ولولئ او په دې کې هم ضمیر او هم فعل ښکاره کړئ. دې متن زه تاسو ته یو ځل لولم. کله چې د چا کور ته میلمه راشي نو د هغه د قدر درنښت او خدمت لپاره هر څه چې په کور کې لرئ په ډېر اخلاص یې ورته پخوئ او په ډېر عزت یې د هغه په مخ کېږدئ. خلک د خپلو میلمنو سره په وړین تندي خبرې کوي او د هغوی د حال او احوال پوښتنه کوي. ګرانو زده کوونکو دغه متن تاسو ولولئ او پکې هم ضمیر یا نومځری پیدا کړئ او هم پکې فعلونه پیدا کړئ. دا ستاسو کورنی کار دی انشاءالله دا ترسره کوئ. ګرانو دا زده کوونکو دا اوس زموږ د نننۍ ورځې لوست چې انشاءالله ستاسو زده شوی وي او په دې کې ستونزه ونه لرئ. تر بیا چې بیا ستاسو چوپړ ته حاضرېږم الله مو مل شه. خدای په امان. ورځ په وخت.